بیا په اسمان کې ځلېدلې د عزت میاشته ده، میاشته روژې د رحمت میاشته ده، د ټول امت لپاره ده د مغفرت میاشته ده، میاشته روژې د رحمت میاشته ده. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو ګډونوالو د روژې په مناسبت چې کوم ورځني درسونه مو راپیل کړي دي، په نن درس کې هغه شیان بیانوو چې روژه نه ماتوي، البته خو دغه کارونه په روژه کې کول مکروه وي. لومړی شی چې ډېر مهم دی هغه دا چې روژه باید د تمامو اعضاو وي، یعنې دا چې د سترګو هم روژه وي، د ژبې هم روژه وي، د لاسو او د پښو هم روژه وي. نو ځکه په روژه کې درواغ ویل، غیبت کول، چغلګري کول او شکنځل کول او په زړه کې کینه و حسد د چا سره ساتل او فلمونه کتل، ظلم کول، په درواغو قسم اخیستل او دې ته ورته کارونه کول، د دې څخه ځان ساتل پکار دي. که څه هم په دغه شیانو سره خو روژه نه فاسدېږي، مګر په روژه کې کراهت پیدا کوي او د روژې ثواب دا په کمیږي. همدا ډول د دغه شیانو څخه چې یو څوک ځان وساتي نو حتما به یې روژه کامله روژه وي. او په روژه کې که څوک په خوله اوبه ګرځوي یا په خوله اوبه غرغړه کوي یا په پزه ګرځوي، مبالغه پکښې کول روژه مکروه کوي. دغه مسله را نقل کړې ده ردی موتار جلد 3 صفحه 453. همدا ډول که چیرې یو خاوند و خپلې ښځې ته لاس په شهوت وروړي، مسه کوي، او یا ښځه خاوند مسه کوي، نو که چیرې پر ځان باندې بیرېدي چې زما څخه به جمعه وسي، په داسې حالت کې روژه مکروه کوي. نو ځکه ځان لرې ځینې ساتل پکار دي، او که په چیرې پر ځان باندې اعتمادي و بیا پروا نه کوي. دغه مسله را نقل کړې ده په هغه حواله باندې رجموتار جلد 3 صفحه 454. میاشته روژې د رحمت میاشته ده، ورپکې کېږي معافي د مغفرت میاشته ده، میاشته روژې د رحمت میاشته ده، بیا په اسمان کې ځلېدلې د عزت میاشته ده، میاشته روژې. او همدا ډول که څوک په روژه کې دغه د غاښو کریم استعمال کی، هغه خوند لرون کی، لذت لرون کی، یا پودر استعمال کی، خو تیر نسی، یوازې غاښونه ور باندې پریولي، په خوله کې خوند محسوس شي، نو دا روژه مکروه کوي. او همدا ډول د روژې په وخت کې یو شی څکل یا د رانیولو دپاره وي یا دې ته ورته د هغسې یې وڅکي، روژه مکروه کوي. دغه مسله په تاوای هندي جلد 1 صفحه 99 را نقل کړې ده، او مخکې مسله هغه هم په دغه حواله باندې رجموتار را نقل کړې وه. او که څوک لبي شیرین یا لبي چرب استعمال کی او خوند یې په خوله کې محسوس شي، دا هم روژه مکروه کوي. دا مسله احسن الفتاوا را نقل کړې ده. او که څوک په روژه کې قصدن بلغم سره جمع کی او بیا یې تیریي، دا روژه مکروه کوي. دغه مسله
فتاوای هندیه جل اول صفحه ننوي را نقل کړې ده. او که چیرې یو څوک روژه یې وي، د روژې په حال کې و یو بل چاته وینه ورکړي، نو دغه وینه ورکول دا روژه مکروه کوي، ځکه دا د ده وینه ورکول دا د دې باعث جوړېږي چې د ده په بدن کې کمزوري پیدا سي او دا عبادت بیا په صحیح ډول باندې ادا نه کړل سي. دغه مسله جواهر الفقه جل اول صفحه 309 را نقل کړې ده. او که چیرې یو څوک ټوله ورځ په جنابت باندې تېره کړي، که څه هم روژه خو یې نه ماتېږي، خو دغه عمل کول دا روژه مکروه کوي. فتاوای هندیه جل اول صفحه 199. او که چیرې یو څوک مسافر وي، په سفر کې روژه نیولې، اوس مقیم سي، ضرورت یې نه وي، د په نیت یې په سفر کې کړی دی، روژه یې رانیولې ده، اوس کور ته راورسېدی، روژه ماتوي، د دغه روژې ماتول مکروه دی. دغه مسله را نقل کړې ده. بدایع الصنایع جلد 2 صفحه 122. همدا ډول که چیرې یو سړی مسافر و، د سفر په جریان کې روژې دی په تکلیف کاوي، ځان یې په ډېر تکلیف کې اخته کړی و، بیا یې هم روژه ونیول، دغسې روژه نیول هم دته مکروه دی، ځکه الله عز وجل تکلیف انسان ته نه دی را استولی. دومره تکلیف په څوک پر ځان باندې نه تېروي چې اخر د صحت د نقصان سبب وګرځي. دغه مسله په فتاوای هندیه جلد اول صفحه 201 کې را نقل کړې ده. دا ځینې هغه ضرور شیان وه چې روژه مکروه کوي خو ماتوي یې نه، یعنې دا که د دغه شیانو سره څوک مخ شو، روژه یې مکروه ده، ځان ځینې ساتل پکار دي، خو ماته نه ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رحمت میاشته ده د ټول امت لپاره دا د مغفرت میاشته ده، میاشته روژه د رحمت میاشته ده. د روژه مات پر وخت کې پورته غبرګلاسونه رب ته کوي بې شمېره